ربا ستا لاک لاک شکر دی الحمدلله چې زما په قبیله کې د داسې ځوانان پیدا کړو چې زما مټې جوړې شوې او بیا د اسلام خلاف د خلکو سرونه تړي وړي کي. معذرت غواړم سردار چې زه ستاسو سره وجنګېدم خو دا ستاسو حکم و خو بیا هم د زړه نه یم جنګېدلی. سردار شیر رحمانه زه نن ډېر زیات خوشحاله یم. زه د خپل رب ذوالجلال نه ډېر خوشحاله یم الحمدلله چې نن یې زما مټې مضبوطې کړې او زه د دې ورځې په انتظار وم چې زموږ قافله مضبوطه شي او د اسلام دپاره به خپل سرونه ورکوو انشاءالله. شیر رحمانه نن وخت راغلی چې د خپلې قبیلې د عوام موږ ازما وکړو چې دا په څومره اوبو کې دي. او که نه سردار د کومې قبیلې چې سپایان مضبوط وي نو د هغې سره سره عوام هم هوښیار پکار دی نو دا قبیله به مخ په وړاندې روانه وي. نو بیا نن زما حکم د قبیلې عوامو ته ورسوئ. سردار ستاسو حکم په سر سترګو حکم کوئ. زشانه نو بیا لاړ شه او په قبیله کې اعلان وکړه چې د سردار د خولې حکم دی چې کوم کس د سردار د سوالونو جوابونه صحیح راوړو نو هغه له به سردار نیمه سرداري ورکوي او که سوالونه یې غلط کړو نو سردار به دې سر وهي. ټیک شو سردار. خدای وبخښه یو ضروري اعلان واورئ. د سردار د خولې حکم دی که چا زما 3 سوالونه صحیح کړل نو هغه له به زه نیمه سرداري ورکوم او که چا غلط کړل نو د هغه نه به سر وهم. ایوب وروره موقع ده که د قبیلې سردار شوې نو مزې به کې مزې. زیشانه د سردار د خولې حکم دی په قبیله کې خور کو او په قبیله کې مې خور کو خو دا راته ووایه چې تا ولې تپوس وکړو. تپوس خو مې ځکه وکړو که د سردار د سوالونو جوابونه چا ور نه کړو نو په قبیله کې به ډېر خلک بې ګناه قتل شي. شاه رحمانه زما امید دی چې زموږ سردار به بې ګناه خلک قتل نه کړي خو په دې کې به هم د هغه سره راځي. او بالکل زموږ سردار چې دې مقام ته رسېدلی نو هغه هم په هر څه پوه دی. راځه چې ځو. وردېږه شیر رحمانه دا لاس مې ګریږي ما یې چې د دې لاسو صفایي ونه کړو. لاس دې ګریږي ټیک ده داسې به یې دله وګرومه چې په ټول عمر کې به بیا خاره خونه کي. را میدان ته شه. آشنا وایا شوق دې پوره شو او که نه دی؟ او دا شته پوره وه ما چې دا مټې ورته ازادي کړو د دښمن پته نه لګي. راځه چې ځو سردار به انتظار کوي. راځه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. رور خدمت وایا. سوال لرغلی ما. رور سوال خو آرام دی او که سردار ته پته ولګېده نو لغت به یې ویستی. دا سوال نه ما
سردار چې کوم سوالونه دي هغه صحیح کوم. اوهو ستا د خوله د سوال صحیح کولو نه ده، هسې په سردار باندې د خپل څټ ټپرامي چرګوړي په شانې مه وهه. د کباړ جورابې ورشه زه چېرته خپل کباړ خرڅوه. زه تر هغې پورې نه ځم چې څو پورې مې سوارات صحیح کړي نه وي. داسې راته ښکاري چې ته د خپلې زندګۍ نه تنګې، خو زه تا له اجازت رالم، ته لږ انتظار وکړه. سردار صاحب یو کس راغلی سوالونو صحیح کولو له اجازت غواړي. ها یو کس راغلی ها او جی اجازت ته وته رای ولا. ټیک شو سردار صاحب. سردار صاحب سړی مې د الله وس. ها ځوانه ته به زما د سوالونو جوابونه صحیح کې. سردار صاحب ستا سوال جواب زه ضرور درکوم. ها ټیک ده بیا. زشانه بنده جی سردار. دله به 3 روپۍ ورکې. واوره ځوانه په غور باندې د 1 روپۍ به وس راوړې، د بلې روپۍ به نه وس او نه بیا راوړې، او د 3مې روپۍ به هم وس او هم بیا راوړې. ورشه زیشانه بنده دله 3 روپۍ ورکه او دغه 3 واړه شیزونه ما ته پکار دي. ټیک ده سردار ټیک ده. السلام علیکم. وعلیکم سلام. خدمت وایه مشره. خدمت دا دی سردار چې کوم اعلان کړی دی زه د هغه سوالونو جوابونو صحیح کولو راغلی یم. ټیک ده مشره، د سردار نه اجازت علم، تاسو لږ انتظار وکئ. سردار دویم کس راغلی سوالونو صحیح کولو له اجازت ته وته راتن نه کا. ټیک شو سردار. سردار دویم کس مې راوستو. ځوانه ته به زما د سوالونو جوابونه راکې. انشاءالله زه به کوشش کوم چې ستاسو د سوالونو جوابونه زه صحیح درکړم. ټیک ده ټیک ده. زشانه بنده جی سر. دله به 3 روپۍ ورکې، د 1 روپۍ به ماله وس راوړې، د 1 روپۍ به هم وس راوړې او هم به بیا راوړې، او د 1 اخري روپۍ به چې نه وسي او نه بیایي ماله به دا 3 شیزونه راوړې. او که دا دې ماله را نه وړو زما د سوالونو جوابونه صحیح ونه خطو نو سر بدنه تتلی شي. ثابت بازار کې وګرځېد ما خوښې زور میلان شو کېدای شي په دې دوکان کې انشاءالله وي او دې کې به هم وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ته روپۍ وس راکړه. لکه وس څه شی دی دلته خو وس نه میلېږي. یې وروره وس څنګه رښتې سردار را لېږلی ما مال وس راکړه. وروره ته خو ما ته څه قمقه شان ښکارېږي دلته وس نه میلېږي. وس څه شی دی؟ وس څنګه رښتې سردار را لېږلی ما مال وس راکړه. ها لکه نه قلارېږي وس ته له درکړم. او راکړه را وس راکړه. ها دا واله وس. او دا وسو روپۍ ته وس راکړه روپۍ ته بیا راکړه. ها د روپۍ ته هم وس درکړم هم دې بیا درکړم دا واله. ارې دا خو دونه ګران دي د دې 3 روپۍ ته نه وس راکړه او نه بیا راکړه. هلکه د دې اخري روپۍ زما سره څه نشته اوس زه د دوکان نه که نو وجنم دی. سردار صاحب د سوالونو جوابونه راوړلي. ځوانه زما د سوالونو جوابونه دې راوړلي. او سوجا مې لوړې دي واوره. ها د روپۍ ته هم وس درکړم هم دې بیا درکړم دا واله. هلکه د دې اخري روپۍ زما سره څه نشته اوس زه د دوکان نه که نو وجنم دی. ښه دا زما د سوال جواب دی. ها زیشانه بنده دی بوز او 60 وه 60 رن مو سوال لرم 60 رن مو غوږ رن پرېږدم 60 رن مو تا ته ما ویلي خپل کباړ خرڅوه خو تا نه منله نو. بوځه او بیا راشه دی بوځه او بیا راشه به. جی سردار څه سره وکړم؟ زیشانه بنده دا سړی راته ساده او غریب ښکاري. زمونږ د خزانې نه وله یو 100 روپۍ امداد ورکړه او ویې لېږه. ټیک شو سردار. سردار عکس حاضر کړی شو. وایه ځوانه
زما د سوالونو جوابونه دې راوړي؟ او جی سردار ستاسو د سوالونو جوابونه ما صحیح کړي دي. د هغه 1 روپۍ مې دا مټۍ راوړله، دا اوس ته وخوره چې خوله دې خوږه شي. د هغه 2 روپۍ چې یو په لارې یوه ډمه ګډېده په هغې مې ورته وکړ ده چې هغه نه ستاسو اوس په کار راځي او نه بیا، خو د هغې حساب کتاب به زما سره کېږي. او هغه 3 روپۍ چې وه هغه د الله کور جوړېدو په هغې کې مې ورته وکړ ده چې هغه ستاسو هم اوس په کار راځي او هم بیا په کار راځي. زبردست، ډېر اعلی ډېر اعلی. ودې که ته شیر رحمانه، ودې که ته زیشانه بنده، زمونږ قبیلې ته، زمونږ قافلې ته، زمونږ قام ولس ته، زمونږ حجره جومات ته د دا قسم پوهانو ضرورت دی او زه د دې قسم خلکو په تلاش کې وم. پوه شوې شیر رحمانه؟ سردار زه پوهه نه یم، پوهه د الله په حکمونو او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو کې ده. څوک چې د الله په حکم او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو ځي پوهه هغو سره ده. موږ ته د دا قسم پوهه خلکو ضرورت دی، بلکې موږ ته نه پوره عالم اسلام ته د دا قسم خلکو ضرورت دی کوم چې د الله په حکم او د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم په طریقو باندې چلیږي. نن زه حکم ورکوم چې زمونږ د پوره قافلې او زمونږ د پوره قبیلې د نیمې قبیلې سردار به دا ځوان وي. السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې زمونږ د لنډه غونډې خاګه به ستاسو خوښه شوي او زمونږ د پوره ټیم چې کوم دی دغه یو ګیټ اپ یې جوړ کړی و او ستاسو دپاره یې دغه خاکه چې کومه ده دا وړاندې کړه او انشاءالله نورې به هم داسې پخوانۍ چې کومې کهانیانې په هغې باندې خاکې جوړو، خو که چېرې دا خاکه ستاسو خوښه شو د هغې نه بعد به یې جوړو. که څنګه زیشانه؟ بالکل دا موږ یو نایابه لکه اوړ ګیټ اپ چې دی موږ راویستو، موږ وایي چې په دې موږ دغه وکړو چې کار وکړو چې څنګه چې لازمه مخې ته که نه که تاسو دا کار خوښ کړو نو انشاءالله تعالی موږ به تاسو ته د دې نه بعد بیا نور ښکلي ښکلي اوړ چې دی خاکې چې دی نو دا تیارو او شیناب ورته څه وایي. بالکل صحیح ده ملګرو، ما او نوروائی داسې په هغه موږ یو میټینګ وکړو، بلکې یو ټول ټیم میټینګ وکړو چې یاره داسې یو نایاب کار کوو چې انشاءالله چې زموږ په سوات کې پیکې کې لکه ملګري خوښ کړي. نو زه د ملګرو ته دننه اوس ګاډی پېټرولو ته اړو که نه دی په سینجۍ کې دی، سینجي کمزوري ده دلې کې غر دی، نو اوس پر لاړ شو موږ د خپل بل رور له شیررحمانه بنده ته هم څه ووایه ښه د دنه هم د سینجۍ نه دی په کوله کې دی الن سات کې دل هم څه نه ورځي، خو زموږ به تا راشو د ډیزلو له چې ډیزل هم تاسو ته څه ووایي که نه. موږ د ذهن خو ډېر چالاکه دی او لکه ډېر چین لکه د اجر پړنې د چالاکۍ خبره نه لرو مینهوالو ته څه وایي چې پوهې دی ورې ولکه ته موږ زموږ د خاکې کې کار کوو بل چا سره دغه مه کوه انشاءالله زموږ سره کار کوي ډېر محنتي هلک دی شینا شو او دا دنه مې شی چې دی نو جبهې ته شو اوس په دې باندې موږ ستاسو نه اجازت غواړو د الله په امان.